اے نوجوانانو دا قصه ځان سره نوٹ کړئ. نوجوانو کان رجلا حسینا وسیما حسن الاخلاق، ښایسته و، ډېر ناشته ښایست الله ورکړی او ښایسته اخلاق والا و. وایي دی وایي چې دلته یوه زنانه وه، ډېره مالداره ښځه وه، وایي ښایست الله ډېر زیات ورکړی و. وایي زه په چل باندې او په هیله باندې خپل کور ته داخل شم. هر څه چل یې چې کړی خو زه په دوکه باندې خپل کور ته داخل کړم. چې کور ته داخل شم ما پسې دروازه بنده کړه. ما ته یې ویله چې زما سره اوس بدکاري کوي او که بدکاري دې ونه کړه تهمت د باندې لګومه چې دی غل دی راغلی دلته زما نه غلا کوي، زما عزت لوټ کوي، اوس دې په خلکو باندې بې عزته کوم، ته به زما سره خامخا بدکاري کوي. چونکې دا نوجوان دی او دینداره دی. دا ویل چې زه امتحان کې واقع شم، یا الله اوس څه چل وکړمه. حلال کې ښایست هم د هغې ډېر سوا دی، مطالبه هم د هغې د طرف نه ده، لیکن د الله عصمت او د آخرت فکر چې د چا په زړه کې وي هغه دې شیانو ته فکر نه کوي. نو ابوبکر المسکي هغه وایي ما ورته وویله چې زه به لږ غسل وکړمه، که ستا خوښه وي لږ به تر و تازه شمه، صفا به م شمه، نو لهذا بیا به ستا حاجت پوره کړم. ویل هغه ویل چې ډېره ښایسته خبره یې وکړه. خپلې وینځې ته یې ویل دا باتروم ته بوځه. وایي زه باتروم ته بوتلم، هلته ګندګي پرته وه د انسانانو. ما ګندګي راواغېستله، ټول بدن مې پسخا کړ، ټول بدن دې لپاره چې دا ښځه ما نه نفرت وکړي، چې ما سره بدکاري ونه کړي. وایي زه چې کله راووتمه په ما دا ګندګي پرته ده چې څنګه یې زه ولیدمه او بدبو یې پرې ورله، الټۍ شروع کړې. چې الټۍ شروع کړې ویل اله سړی وباسئ د کور نه، اله ویې باسئ. زه چې د کور نه کله راووتمه په لاره تېرېدمه، خلکو رانه بوی محسوساوه. خلکو ویل دا څه چل دی، دونه بدبوی ستا نه ځي. نو یې زه لاړم کور ته، ما ولمبل، غسل مې وکړه، پرېوتم، اوږده شومه. په خوب کې راته څوک راغی، خوب کې راته آواز وشو، خوب کې راته آواز وشو یا ابابکر فعلت فعلتک لرضانا، اے ابوبکره تا دا کار کړی زموږ د رضا لپاره، فلنرضینک الی یوم لقائنا، موږ به د قیامته پورې تا راضي کړو، په قیامته پورې به تا خوشحاله کړو. وایي زه چې راپاڅېدم زما د بدن نه خوشبوی روانه وه، هماغه خوشبوی د اوس روانه ده، حتی چې د مرګه پورې غسل وله ورکېدل همدې خوشبوی روانه وه. زما ورونو الله ډېر غیرتي ذات دی، ته څه پرېږدې د هغه لپاره بیا ګوره چې الله څنګه غیرت په تا باندې کوي. د دې سړي عصمت د الله په زړه کې پروت و، آخرت هم ورته ور په یاد و. نن زمونږ نوجوان نسل زه ډېر تعجب سره ویم، زمونږ نوجوان نسل خپل عظیم الله، خپل خوږ الله صرف د پردو زنانو د هغه جسم په وجه باندې الله خفه کي. ای نوجوانانو ولې دوکه کې پراتې وئ؟ دا زنانه په سوشل میډیا چې تاسو ګورئ، فلمونه د هغې ګورئ، هغوی د خپل جسم نمایش کوي. تاسو ته پته شته دی دوی چې د خپل جسم نمایش کوي، تاسو سره مینه ده، ستاسو خیرخواهان دي. نه زما ورونو دا د هغوی کسب دی، په دې باندې هغې پیسې ګټي، لیکن ستا د ایمان سودا هم پرې کوي، ستا د ایمان سودا پرې کوي. ولې دوکه کېږئ په دې باندې؟ د پردو زنانو په جسم باندې تاسو دوکه کېږئ. د الله نه ویرېږئ، د الله عظمت په زړه کې کښېنوئ. نو دا دوه خبرې چې زموږ په زړه کې وي، یو د الله عظمت، بل د آخرت فکر، انشاء الله تعالی بیا معاشره ټوله ټیکي. الله نه سوال نه چې الله دا خبرې زموږ زړه ته کوز کړي. نورې خبرې به انشاء الله د معاشرې د اسلام متعلق آینده جمعه کې کوو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.